سلامونه درنو لیدونکو، زه ډاکټر نوید خپلواک یم او نن در سره د ډي ویټامین په هکله خبرې کوم. د ویټامین ډي ګټې او ارزښتونه او ترڅنګ یې که چیرې د کمبود سره مخ شو بدن د کومو ګواښونو سره مخ کیږي. ګورئ، موږ خواړه لرو په وجود، مثلا فود یا خواړه. که فود یا خواړه واخلو، تجزیه او تحلیل یې کوو، نو یوه برخه یې پروټینونه تشکیلوي. درست؟ پروټینز. دغه پروټینونه بیا په خپلو کوچنیو اجزاو باندې امینو اسیډز او بالاخره د انرژۍ په تولید کې مرسته کوي. د خوراکي توکو بله مهمه برخه فټس یا شحمیات دي. د پروټینونو ترڅنګ بل هغه څه چې زموږ په وجود کې انرژي جوړوي فټس دي. فټس یا شحمیات بالاخره په فټي اسید باندې تبدیلیږي او د ای ټي پي او ای ډي پي په نامه زموږ په وجود کې د انرژي تولید کوي. همدارقم بله مهمه منبع د انرژي زموږ په غذایي توکو کې کاربوهایډریټس نومیږي یا شحمیات او بخښئ قندونه. دغه کاربوهایډریټس بیا په سمپل قندونو باندې فرکتوز او مانوز او ګلکتوز او ګلوکوز په دو باندې تبدیلیږي او بالاخره ګلوکوز د ټي سی ای سایکل د لارې په پایرویټ کاینیز او بالاخره د انرژي په تولید کې خپله ونډه اخلي. د دو ترڅنګ مهمه نور په غذا کې موجود مواد دي لکه منرالونه. تاسو به حتما د منرال نوم اورېدلی، منرالز. په منرالونو کې دته اکثره ټریس الیمنٹ هم وایي په طبي منابعو کې. ټریس الیمنٹ څه معنی؟ یعنی موږ باید دا په وجود کې ولټو، ټریس یې کو، بعد له هغې پیدا کولی شو. داسې مشخص ځایونه د موجودیت دپاره نشو په ګوته کولی شي. د بدن دغه ارګان جوړ شوی د دغه منرال نه ده. په منرالونو کې مهمه منرالونه په بدن کې سودیم ده، همدارقم پوتاسیم ده، همدارقم کلسیم ده او د زنک منرال چې د بدن په مختلفو وظایفو کې ډیره مهمه دنده ترسره کوي. بله برخه یې په غذایي توکو کې چې لرو هغه اوبه دي، سمپلی واټر. که څه هم دغه درې مواد چې اوس مو ذکر کړل لکه منرال، اوبه او درېیمې وایټامینز دي، چې نن په یوه غږیږو نو بهتره ده چې یو ځل دا ویټامین وپېژنو چې له کومه ځایه راځي او څه ده بالاخره. ګورئ، موږ په غذایي توکو کې خواړه په نظر کې نیسو. څه لرو؟ پروټینونه لرو، وظیفه یې د انرژۍ تولید ده. فټس یا شحمیات لرو، وظیفه یې د انرژۍ تولید ده. کاربوهایډریټس یا قندونه لرو چې دوی بالاخره انرژي تولیدوي. شته ځینې غذایي توکي چې هغه انرژي نه تولیدوي یا انرژي نشي تولید کولی. ولې؟ بغیر د هغو نه نشي کولی پروټین او فټس او کاربوهایډریټ انرژي تولید کړي. مثلا له اوبو پرته قطعي ممکنه نه ده چې پروټینونه دې تجزیه شي او په خپلو کوچنیو اجزاو یا امینو اسید دې تبدیل شي. همدارقم له اوبو پرته فټي اسید له شحمیاتو نشي مشتق کېدلی. ښه، دا نو د یو بل دپاره لازم و ملزوم دي. همدارقم په غذایي توکو کې موږ لرو وایټامینز. وایټامینونه هغه مهم مواد دي چې د دو په نشتون کې د بدن مختلفې سیمې، مختلف غړي خپل وظایف سرته نه رسوي. په مجموع کې موږ دوه ډوله ویټامینونه لرو. یو هغه ویټامینونه چې په اوبو کې حل کیږي، واټر سالبل، او بل ډول هغه ویټامینونه دي چې په اوبو کې نه حل کیږي بلکې په شحمیاتو کې، په غوړیو کې حل کیږي، فټ سالبل. د فټ سالبل نه هدف دا ده چې کله هم بدن ته راشي نو دوی په اډیپوز ټیشوز کې یا په شحمي حجراتو کې ذخیره کیږي. هغه ویټامینونه چې په اوبو کې منحل دي، یوې ویټامین سی ده. ویټامین سی په د سټرس کورنۍ په میوو کې زیاته پیدا کیږي لکه نارنج، مالټه، سنتره او لیمو. بل ویټامین بی کمپلیکس ده. بی کمپلیکس ځکه ورته وایي چې په ده کې یوازې یو ویټامین نه ده بلکې B1، B6، B12
دغه ټول ویټامینونه دي ځکه ورته بي کمپلیکس وایي. ښه، ویټامینونه مو په دوه بخشو وویشل، هغه ویټامین چې په اوبو کې حل کیږي او هغه ویټامین چې فټ سالبلز یا په شحمیاتو کې حل کیږي. په دوه کې یو ویټامین A ده چې د سترګو لپاره ډیر ګټور ده، بل پکې ویټامین K. کلاټینګ فاکتورونه د ویټامین K په موجودیت کې ډیر ښه بلیډینګ دروي، همدا رقم د یعنی د مختلفو وظایفو لپاره ویټامین K حتمي ده چې باید وی لرو. بل ویټامین چې نن پرې غږیږو هغه ویټامین D ده. ویټامین D د هغو ویټامینونو له جملې ده چې په فټس یا په شحمیاتو کې د حل وړتیا لري او په اډیپوز ټیشو یا په همدغه شحمیاتو کې ذخیره کیږي. راځو د ویټامین D په هکله نورې هم یو څه خبرې واضح کوو. له کومو منابعو نه موږ ویټامین D اخیستلی شو؟ سورس یا منبع د ویټامین D دوه منبع دي، یوه منبع لمر ده او بله منبع ډایټ یا خواړه دي. ښه، مخکې له دې چې راشو منابعو ته، موږ دغه ویټامین D دوه ډوله لرو. یو هغه ویټامین D چې د لمر په وړانګو کې موجود ده، او بل هغه ویټامین D چې په خوړو کې موجود ده. دا دواړه څه فرق سره لري؟ دې ویټامین ته یې کولی کلسیفیرول وایي. کولی کلسیفیرول د لمر د وړانګو نه مستقیم راځي په د وجود په پوستکو باندې لګیږي، یعنی زموږ په پوستکي لګیږي دا د لمر وړانګې، سکین یا په پوستکي. موږ په سبکوټینیوس ټیشوز یا د پوستکي لاندې 7 ډي هایدروکسي کولسټرول په نامه یو فټ مالیکول لرو. فټ مالیکول شحم ده زموږ د پوستکي لاندې، او دغه شحم په حقیقت کې د ویټامین D لپاره د ریسپټر یا د آخذې یو حیثیت لري. د لمر وړانګو نه مستقیما هغه الټرا وایلټ وړانګې چې کومې دي د هغو په واسطه زموږ په پوستکي د لمر وړانګې لګیږي، پوستکي کې ډي هایدروکسي کولسټرول په نامه ریسپټر دا رااخلي او مستقیما یې راوړي د وینې جریان ته. بله منبع د ویټامین D خواړه دي. د خوړو د لارې مثلا د خوړو د لارې ویټامین D موږ وخوړه، هاضمي جهاز ته راغله، د هاضمي جهاز نه بالاخره دا ویټامین D جذبیږي د وینې جریان ته. کوم ویټامین D چې په خوړو کې موجود ده هغه ته ایرګو کلسیفیرول وایي. او کوم چې د لمر په وړاندو کې موجود ده هغه ته کولی کلسیفیرول وایي. ښه، د دوه فرقونه څه دي؟ ایرګو او کولی کلسیفیرول. کولی کلسیفیرول که موږ د دوی کیمیاوي جوړښت وګورو نو تقریبا 22 کاربونه او 40 هایدروجن مالیکولونه دي پکې، همدا رقم هایدروکسیل ګروپ هم پکې ده. که د ایرګو کلسیفیرول فرمول وګورو نو په دوی کې یو مالیکول د کاربون زیات ده، یعنی کاربون 28 مالیکول دي پکې، هایدروجن 40 سره د هایدروکسیل ګروپ. ښه، دته D3 وایي. D3 او کوم ویټامین چې په خوړو کې موجود ده دته D2 وایي. D2 معمولا فارماسوټیکل جوړښت لري، په د کپسولونو، سافجیلو، پیچکاریو کې هم پیدا کېږي. په دې وروسته غږیږو چې څونه باید په یو ورځ کې واخیستل شي. ښه، کله چې ویټامین D جذب شو د پوستکي د لارې یا د وینې د لارې، چېرته جذب شو؟ د وینې جریان ته. دا د وینې رګ ده. د وینې له جریان نه بالاخره مستقیما ځان را رسوي لیور یا لړمون یا ینې ته. ښه، په ینه کې یو څه فعالیت د کولی کلسیفیرول کېږي، د کلسیفیرول یا د ویټامین D یو څه نور هم خلاصه کوي، او دلته یو څه میټابولیک فعالیتونه دي چې په ویټامین D کېږي، او 25 ډای هایدرو بخي کولی کلسیفیرول
ښه په ینه کې یا په لړمون کې یا په ځیګر کې دغه ویټامین ډي راځي او تبدیلیږي په 25 ډای هایدرو کولیکلسیفیرول او له دې ساحې نه بالاخره حرکت کوي د نور اکټیویشن دپاره ګردې ته ځي ګرده کډنی یا ګرده په کډنی کې د ویټامین ډي نور هم اکټیویشن کیږي او بالاخره د فعالیت یا د جذب لپاره آماده کوي د نورمال فعالیتونو لپاره باید د همدغه ویټامین ډي نه کار واخیستل شي کله چې د ینې کار خلاص شو ګردې ته ویټامین ډي راغی په ګرده کې ویټامین ډي تبدیلیږي څه شي ته 1 او 25 ډای هایدرو کولیکلسیفیرول اوکې ډای هایدرو کولیکلسیفیرول دغه د ویټامین ډي هغه فعاله بڼه ده چې ویټامین ډي 3 ورته وایي او د دې نه باید زموږ د وجود مختلف غړي او اعضا استفاده وکړي کوم فعالیتونه چې دا خو د ویټامین ډي جوړښت شو چې له خوړو او بالاخره د لمر له وړانګو سره هم بالاخره فعاله کیږي او وظایف سرته رسوي د ویټامین ډي بلا مهم وظایف دي تر ټولو مهمه وظیفه یې د اډوکو په ساخت و ساز کې مهمه رول ده مثلا د ویټامین ډي وظایف ګورو دا شو یو فعاله ویټامین ډي 3 د ینې او د پښتورګي یا د ګردې په واسطه فعاله شو او نوره باید خپله وظیفه سرته ورسوي د ویټامین ډي تر ټولو یوه مهمه وظیفه بون منرالایزیشن ده بون منرالایزیشن یا د هډوکو په تقویه او په منرالایزیشن کې د ویټامین ډي رول ډیر مهمه ده همدا رقم په وجود کې د کلسیم او د فاسفیټ د لیول په ساتلو کې ویټامین ډي ډیر مهمه رول لري د هډوکو ترڅنګ د ویټامین ډي بله مهمه وظیفه د پیراتایرویډ هارمون د PTH زموږ په غاړه کې داسې یوه غده ده د تایراید په نامه باندې تایراید لاندې له تایراید قصبة الریه ده چې هوا انتقالوي د تایراید شاته یوه کوچنۍ غده ده د پاراتایراید په نامه او پاراتایراید هارمون جوړوي ویټامین ډي دغه پاراتایراید هارمون کموي چې د کلسیم فرار په وجود کې مطرح نه وي د دې ترڅنګ بله مهمه وظیفه د ویټامین ډي څه ده left ventricular hypertrophy څه کوي هغه انسانان چې جګ فشار لري په هغو کې معمولا left ventricular hypertrophy څه ته وایي د زړه یو چمبر فرزنده د زړه اوزاین او بطنین یا دهلیزونه دي دغه left ventricle ده د زړه left ventricle کله چې د ویټامین ډي د کمبود سره مخ کیږو نو بالاخره د زړه دغه عضلات پړسیږي او د کارډیومیګالۍ په نامه د زړه تکلیف جوړوي همدا رقم د زړه د حملاتو لپاره زمینه مساعد کوي نو د ویټامین ډي موجودیت د لیفت ventricular hypertrophy جلوګیري کوي یا مخه نیسي دا د زړه یو مرګونی تکلیف ده او د ویټامین ډي موجودیت ورته ډیر حتمي ده د دې ترڅنګ بله مهمه وظیفه چې په ویټامین ډي کې پیدا کولی شو هغه په هاضمي جهاز کې ده یعنی د کولمو د لارې د کلسیم او د فاسفیټ ابزارپشن یا جذب ګړندی کوي او زیاتوي کلسیم او فاسفیټ د کوم ځای نه د هاضمي جهاز نه دا فرضاً معده ده دا کوچنۍ کولمې دي دا غټې کولمې دي او کله چې موږ د خوړو د لارې د کلسیم منابع او د فاسفیټ منابع استفاده کوو د ډي ویټامین ده چې د دوی د جذب زمینه مساعد کوي همدا رقم
بله مهمه وظیفه چې په ویټامین ډي کې موجوده ده هغه د پنکریاز ترشحات دي. پنکریاز یا پانخراس هغه غده ده چې له معدې لاندې د غټې کولمې او د معدې ترمنځ موقعیت لري. ډیر مهمه ترشحات کوي. پنکریاتیک جوس چې په هغه کې مهمه انزایمونه د هضم لپاره موجود دي، لایپیز او امایلیز، شحمیات او کاربوهایډریټس یا قندونه د دې انزایمونو په واسطه باندې تجزیه او تحلیل کیږي. نو د پنکریاس دغه ترشحات هم د ویټامین ډي په واسطه زیاتیږي. همدارقم د ویټامین ډي موجودیت د هیماټوپایټوسس لپاره ډیر مهمه ده. هیماټوپایټوسس څه ته وایي؟ د وینې جوړښت ته وایي. یعنی د هیماټوپایټوسس د وینې د حجراتو د ساختوساز یا د جوړښت پروسه ده چې دا په هډوکو کیږي او پرته د کوم قید و شرط د هډوکو په جوړښت کې ویټامین ډي مهمه رول لري. د دغو ټولو ترڅنګ یو څه چې د ویټامین ډي په هکله ډیر مهمه دي هغه د ویټامین ډي ونډه په دفاعي سیستم کې ده. ګورې موږ د یو ژوندي انسان په حیث یو ډیر قوي او ډیر ځیرک او حساس دفاعي سیستم لرو، امیونټي. یو ډول امیونټي یا یو بخش د دفاعي سیستم ته اډاپټیو امیونټي وایي. اډاپټیو امیونټي څه معنی؟ مثلا د کوویډ 19 وایرس یا کورونا وایرس یو مشخص وایرس ته د دې په وړاندې مشخصه امیونټي یا مشخصه دفاع باید موجوده وي. په دغسې مشخصو دفاعګانو کې په اډاپټیو امیونټي کې د ویټامین ډي رول ډیر مهمه ده. ولې مهمه ده؟ ګورئ په اډاپټیو امیونټي کې زموږ وجود د دوه حجراتو په مټ باندې جنګیږي. هغه یوې حجرې ته ټي سل وایي، ټي لیمفوساید یا ټي سل، او بل ته بي لیمفوساید یا بي سل وایي. درست؟ دغه دواړه ټي سل او بي سل د ویټامین ډي په نه موجودیت کې خپل وظیفه سرته نشي رسولی. نو د دې د فعالیت لپاره ویټامین ډي یا کولیکلسیفیرول یا ارګوکلسیفیرول دغه دواړو کې چې هر یوي ډیر مهمه ده. نو د دفاعي سیستم د پیاوړتیا لپاره ډي ویټامین مهمه ده. که چیرې ډي ویټامین نه وي موجود، موږ د ډي ویټامین د کمبود سره مخ شوي یو، د مختلفو ویروسونو، بکتریاوو، پرازیتونو ښکار ګرځو او وخت نا وخت د مریضۍ سره مخ کیږو. په ټوله کې د ویټامین ډي په ډوز باندې غږیږو. یعنی هغه ماشومان چې عمرونه د 2 کلونو کوچني دي هغوی کولی شي چې په 40 ساعتونو کې 1000 انټرنیشنل یونټ یا IU ویټامین ډي استفاده کی. هغه هم که چیرې د کمبود سره مخ وي او دغه ویټامین ډي هم باید د ډاکټر له ادرسه تجویز شوي وي. همدارقم هغه ماشومان چې عمرونه یې له 2 نه تر 10 کلو پورې دي هغه کولی شي چې په یوه ورځ کې 2000 انټرنیشنل یونټه ویټامین ډي استفاده کی. دغه ویټامین ډي اکثرا ارګوکلسیفیرول دی یا سنتیټیک ویټامین ډي ده. نو د ډاکټر د تجویز نه پرته یې خوړل حتمي نه دي او بلکې نه توصیه کیږي. ښه، همدارقم بالغ انسانان په یو ورځ کې 15000 یونټه ویټامین ډي ته ضرورت لري. یعنی که موږ په یوه ورځ کې 20 الی 25 دقیقې د لمر وړانګو ته کینو، ډیر اصل، ډیر با کیفیته او ډیر عالی ویټامین ډي جذبوو چې د هغه په واسطه دفاعي سیستم پیاوړی کیږي. د زړه د حملاتو، د سکتو نه، د اعصابو د سکتو نه، د فشار د لوړوالي نه، د شکر د ناروغۍ نه، همدارقم د بلا نورو ناروغیو نه ژغورل کیږو او زموږ د هډوکو د استقامت لپاره، د پیاوړتیا لپاره د ډي ویټامین موجودیت ډیر حتمي ده.